نظارت دی پر سټیج باندې د ټولو مشرانو په اجازه به یو څه خبرې درته وکړم. برایم اخیستن بیا دغه کوم نزله چې ختلې ده دا پک یو د کډو رنګ یې دی، یو عجبه شکل یې دی. دی بیا دغه رقم دی په دبکي اندازو کې ویله چې دا د لر او بر ناره او دغه کوم چې د پاسپورټ فیصله ده دا به لاګو وي. دا مطلب واپس اخیستل ډېره مشکله خبره ده. و دې پک ته موږ دا وایو چې که چیرې ستاسو دغه روایه او ستاسو دغه رقم خبرې دغه د چمن غیرتمن ولس نور ډېر مه تنګوي. دا اوس 140مه ورځ ده پر داسې تاسو ته ناست دی، ډېر د امن په طریقه باندې دلته ډېر داسې ځوانان شته چې قسم په خدای ماته معلوم دی چیل خوڅکې پر هره لاره دا سرونه دی په لاس کې راخیستي دي، په ولا کې دی بولي کله هېڅ یو شی د ډېرې نفستنګۍ سه د دغه خلکو امتحان ما اخلي. موږ دوی ته خواست کوو که جانه چکزه یې که هر شی یې زموږ خو دې ناسکزیتوب منو نه دې اشیزیتوب منو. زموږ د ټولو اشیزو دغه فیصله ده، موږ دا د اشیزو څه ایستلی دي دا نه اشیزی دي نه موږ منو نه به په ژوند په اشیزو راګډوي. دا یو بنګی دی چې هر ځای دی دا موږ نه منو نه د دې یوه فیصله منو. او بل انوارالحق کاکړ ته خو وزان ته په پښتانه وایه تا له څنګه شرم نه درځي، تا له څنګه حیا نه درځي. شته د 3 لکو د تنخوا دپاره د دې ټولو پښتنو سیمو بډران او پر دې ټولو پښتنو باندې روزګار تړې. شرم تاله پکار دی، حیا وکړه، غیرت په ځان کې راوله. ستاسو ډېر د خلکو ډېرې توقع وې ته چې رالې دا اول د پښتنو څه شروع کړل پر پښتنو دې روزګارونه وتړل. ډېره د شرم خبره ده، ورکه استعفا ورکه ملا دې ماته څه په نالت درته وایو څنګه نه شرمېږې. او بله خبره دوستانو دلته پرون نوړم راز یو ملګري په ټلیفون کې رابطه را سره وسوه، بیا په دا پرلت کې ډېر داسې غریبان راځي چې هغه خواران باډر در تړل سوی دي، د دوی په کور کې د ماښام دیګ نه دی لګېدلی. نو یو ملګري یو 20 پارسله وړه او یو څه غوړي راکړې وه چې هغه دا غریبانو ته ورکړه. د چمن د ټولو سرمایهداران څه زموږ دا خواست دی چې وروره لږ پر دې غریب ولس رایم وکړي، لږ پام او فکر پر وکړي. دلته ډېر غریبان دي په وله او بیله مخستن دروازې زموږ د کور نه راټکېدلې چې په میاشته زموږ کره کتغ نه دی لګېدلی. نو زما د ټولو هغه سرمایهداران څه دا خواست دی چې وروره لږ شاوخوا وګوري. دا غریب ولس 140مه ورځ ده چې د دوی کومه 500 روزانه وه هغه بنده ده. لږ شاوخوا وګوري، لږ پر دې غریبانو باندې رایم وکړي. او بله خبره دلته یو څو ورځې مخکې د یو ایسی دی که ایمی دی داسې خلک خو ایسی و ایمی ورته وایي، زه په خپله په مخبر ورته وایم دی داسې په یو دمکۍ انداز کې یو مجلس راته وکړي. یو خو غټ قبایل وو موږ د هغه څه ډېر تنګ وو، اوس د کوچنی قبایل یم پر سوشل میډیا موږ تا وینو د پرلت په حمایت کې 24 غنټې لګیا یې د دې خلکو اواز پورته کوې. مال زه دې نه ایمی منم نه دې ایسی منم، چې هر ځای مې غواړې هلته مې پر داسې نه وله والله او بالله که دې په دا کیسه کې یو موږ د دمکۍ څه نه بیرېږو چې هر ځای مې غوښتم دې هلته درځم، یوازې درځم. د دې خبرو څه موږ اوس راوتلي یو، موږ 140 شپې دلته تېرې کړي دي، موږ د هېچا په دمکۍ کې نه راځو. او دغه ناست کم غیرتمن ولس چې دی دغه هم دغسې دی په ولا که دې د یوې شي څه وبېرېږي. نور یې ډېر مه تنګوه، مه په دې کیله نازېږه، مه دې په دروازه نازېږه. که مازې مشهورانو اجازه ورکړل په ولا او بالله که نیمه ګنټه جن وخوري نه به دې په کیله کې شئ نه به دې په دروازه کې شئ. نو نور ډېر وخت مو نه اخلمه، دلته مشران ناست دي، زما لپاره مناسبه نه ده. نور وخت به هغو ته ورکوم. ډېره مننه، کور مو ونه.